ملګرو دا فراز دی او دی و د ده وخت د ډېر وخت نه خواهش و چې زه به ستا نه لنډې لنډې پوښتنې کوم او ته به جواب راکړې نو زه به دلم جواب ورکوم او تاسو که کومه پوښتنه نو هغه به راته هم دی وایي زه به جواب در کوم نو فراز خان جي قربان لنډې لنډې ښه یاره خاطر صاحب زما څومره عمر دی ستاسو اکثر دغه زما صحیح عمر چې کوم دی که نه دوه یو خو په سرټیفیکیټ کې وي په کاغذ کې په کاغذ کې زه پیدا شوم په 20 مارچ 1984 20 مارچ 1984 څلوېښت دا شو خو د خپل پیدا وخت چې دی نه 2 کاله سیوا دی نو صحیح عمر چې دی زما 42 کاله دی په فضل د خدای او په 20 مارچ لیکلی دی 1984 1984 1984 او په دغه پوره 2 کاله مخکې په 20 مارچ 82 کې پیدا شوم 82 نو څلور څو شو 43 روان شو یا 43 خوا شو 43 راوند اباوت او بچپن هم کم ځای کې تیر شوی دی زه بس په خیمه جبهګۍ کلي کې پیدا شوم زما داسې کار و چې زه زما د اندازې مطابق زه په 89 خواوشا کې داخل شوم په سکول کې نو بیا مې پرایمري په دویم کې رالم بلامبټ ته او بلامبټ پرایمري سکول کې په څلورم کې مې انعام واخیسته او پنځم ته چې لاړم نو بیا پنځم نه وروسته بیا های سکول بلامبټ کې ومنه هلته مې اتم پورې سبق ووایه بیا نهم لسم کې ګورنمنټ سنټینیل ماډل سکول تیمرګره کې نو بیا دغه پیلم مینم روان شو نو بله خبره داره ده د ټیچر نه مخکې ته ایجوکیشن خبره کړې نو بیا مې ډیګري کالج نه اف اس سی میډیکل ګورنمنټ ډیګري کالج تیمرګرې نه که نه او په بی اے کې مې اولنی پوزیشن و لکه بی اے هغه ځای نه مې سوشیالوجي وکړه خو ما په لا کالج کې ال ال بي دپاره هم کاغذونه جمع کړي وو زما په دغه کې 1 نمبر و په میرټ لیسټ باندې 1 نمبر و خو ما بیا لا ونه کړه ما سوشیالوجي وکړه په پېښور پوهنتون نه او بیا مې ملکن پوهنتون نه پښتو وکړه یو ډېر پوښتنه ده خلک اکثر شاعري ستاسو ډېر شاعري زه د 1998 نه کوم هسې خو مې د ماشوموالي نه شوق و لکه دا پیروډیز به مې کول دا پیروډیز دی لکه ګیله مې ځکه وکړه زما یاره شیرینه داسې یو سندره ده دا به مې ګډه وډه کړه او یکه داسې بلا ډېر لکه څنګه چې میر اوس کوي هغسې میر اوس چې څنګه میر اوس په شاګرد یم الله تعالی یې د هغه ماته لسمه حصه طنظم او مزه نصیب کړي دا به لویه خبره سعادت وي زما دپاره ځینې خلک اکثر د به لنډې ته ور وایي یار د میر اوس نو زه په دې باندې فخر کوم او که د هغه لسمه حصه ماته خدای پاک دیه کړي عطا کړي نو دا به زما لسمه نه سلم هم د میر اوس د طنز و مزه د هغه د ژوند د هغه د خدمتونو نو دا به زما لپاره خو دا بلنډې بلنډې مې کولې نو بیا مې په 98 کې باقاعده شاعري شروع کړه او زمونږ تنظیم و په 99 کې زه هغې ته رالم مدیر پښتو ادبي ټولنه دا سالار صاحب پکې مشر و بیا پکې څه اختلافونه راغلل نو شاعري خبره راغله نو په 2000 کې بیا موږ خپل تنظیم جوړ کړو واته قسم د هغې بانیاني یا فاونډینګ ممبرز دي مدیر پښتو ادبي کاروان او د شاعري دا سلسله خو ما زیاته شاعري د طنز و مزاح کوله لکه ملنډې او ډرامې او فني غوندې څیزونه او قطعې او هایکوز او لکه مطلب هسې شاعري څه ده خو لکه هسې بس توکبندي مې کوله او دغه طنز و مزاح ستا پسې مه لنډه کړي هغه پسې مه لنډه کړي سندره ورانه کړي غزل روان کړی ټپه ورانه کړي ملګرو یار دوست پسې استادانو متعلق څه خبرې اترې کړي نو دا فلم میلم به مې چلوه شاعري البته بیا مې سنجیده هم 2-3 شعرونه و بهرحال لیکلي دي څه نه چې هغه اوس راځو ملګرو طرف ته څه کوېسچن کوي چې نو یوسف جان وایي چې تاسو څومره عمر دی زما 42 کاله خپل عمر دی 2 یا 3 خو نشم ویلی خو بهرحال دغه حساب د یوسف جان کاغه یوسف جان صاحب پیږي که نه نو اوس مې ورسره خبرې وشوې ورته مې وویل چې تبه مې ده او پیاده نه نشم ګرځېدی نو دا تا راووتې نو ما یې زه لږ په دا تبې ده زور اخیستی یم او دا پکول مې په دې وجه په سر کړی چې اخته مې نن نه دي وینځلي یوسف جان ته دا ووایه دی بیمار دی او اوس چې یوسف جان له مې اخري جواب ورکوو که نه صافي له دا ډېر ښه سړی دی په جرمني کې دی دلته خبریال او کشر دی زمونږ خو لکه مشر هم دی زمونږ ځکه چې په جرمني کې دی یو سړی چې په جرمني امریکا کې امریکا برطانیه کې نو هغه به مشر په طور باندې ډیل کې نو دا اوس لږ ساعت مخکې مو سره واټساپ باندې ګپې شپې لګېدې دا وضاحت مې ورته وکړو که دروغ مې ورته نه دي ویلي مار دې په کول نه اندازه لګي چې زه بېګا راسې تبې نیولې به سخت تبې او معنا دا چې لکه ګرځېدې مرځېدې نه اوس په زور روان کړې تا په زور روان کړم ما نسوار به راولو دا او دا او دا او سیلاب خان وایي چې کوم ځای کې اوسېږئ تاسو کوزدر تیمرګره خیمه جبهګۍ زموږ د کلي نوم دی او د نیکه د کلي نوم مې سورباټ دی خو دا هغه بره دیر والا سورباټ نه دی حصارک والا سورباټ دی
خایو مرګ څه وکړه چې اوس له مسلم لیگ سره سیاسي تړون وما او ډیر وخت زه د مسلم لیگ نون د کالج دغه د مسلم لیگ د کالج د ام اس اف ری ارګنایز کړو ما را ژوندې کړی مو شل ډیر څه ملګری پیدا کړو سلو آیا او نیم سلو آیا بیا په یوت وینګ کیو ما صدر ما د ضلع ترجمان او د ضلع یوسف جان صافی د ملګرو ته پته ده نو په ډیر وخت پورې وما خو اوس چون کې د سیم چې زما موقعیت یا زما حالت دي چې یو ملازم قسم انسان ما او قانوني آئینی تور زه پارټي ماډي نشم ساتلی البته قامي غوندې یعنی قوم پرست قسم تاسو یو خبره کوم چې خلک وایي چې اسلامي پارټي سم تاسو نه یار اسلامي پارټو څخه د دې سمې نه دی پاتې شوی لکه اسلام دین دی مذهب دی او سیاست کې مطلب دی چې ډېر په دې ما کې لکه افغان دي افغان زه صرف او صرف دا چې بس دین دی او د هر چا دین ته احترام اپنا دین چھوڑو مت دوسرے کا دین چھیڑو مت نو بس دا چې زه د دې قاعده مت انډیکیټر ما لګولې خلک صدام خان سلام وایي وعلیکم سلام صدام وروره الله دې باچا کا الله دې د دنیا خسته کا الله دې مور او پلار ته نیک او صالح لوي کا او خو یوسف جان صافی صاحب وایي چې د ابراهیم تاج افسانه یاره ابراهیم تاج زمانہ بیا خپه شو او ما ابراهیم تاج دو پیری درې پیری نوک جونګ شوی دی لہذا په ما یادوه بیا شمال صاحب ته کال کړو بیا زمو دغه په ټلیفون باندې موږ تاج مړه بدله چې هغه سکه د قیدا یوسف جان صاحب ته قرار چا حسین اوري او فیورټ کلرز یاره زه بلیک خو خومه لکه کپړې مپړې که تاسو ګورئ البته دا کال دوه د هلکانو په دې ټرینډ کې بلو مې کپړې مې جوړې کړې جیکټ مې هم اخیستی ډارک کلرز او نور مې زما لکه نه شوق هم خوښوم زه چې د خوی بوی نه بچپنه په ما کې شته لکه که زه د اتیا کالو شم انشاءالله العزیز اتیا خو خیر ډېر کم دی 120 130 کالو شم نو زه به بچپنه په ما کې او دا د یوګا یو ډېر غټ مخکې به لاړ شو بیا راوګرځو د یوګا چې کوم دی نو دا یو ډېر بنیادي هغه تعلیماتو کې بیګام یو یوګا سپیشلیسټ اورېده چې کله ته دا خوی بوی دی ځواني نو لکه دا هم په یوګا یو پریکټس دی لکه ته بیهیو کې د هلک په شانې د ځوان په شانې د ماشوم په شانې نو دا هم د یوګا د سایکالوجي یا د یوګا د پریکټسز یو ګور دی لنډه خبره ده خو نه پوهېدم خیر په دې چنډ مولو بیا هم بله پوښتنه که ملګري کوي قربان حاضر یم یا ته کې نو تاسو د څه فلاحي تنظیم څه یا څه یاره ته پلا کار خو زما د کالج د وخت نه د سکول د وخت نه خو خدمات یاد نو دا هغې نه ماته یو بس کلو میلاو شو چې ما په سوزوکو کې د مړو اعلانونه کول او کالج کې بیا خو د بلډ اکټیویسټ یم نو دا تقریبا 15 کاله شپږ کاله وشو چې بلډ اکټیویزم په هر حالت کې کومه او دا راته احساس ځکه چې کله د کلو بانډونو د خلک بیماران ناشي که نه او پخوا خبره کوم اوس خو موبایل دی سدي کنه لکه انټریکشن سیوا دی نو دی بچی دا 2001 خبره ته کوم دی بچی د کالج ترالو نو دا کلو باندو زمو خاجز غوري په زما پلار د تر د پر اسکو دي سی لیول خلک رال نو هغه په ډیر عجز یاره کاغذ به پلاس کې نیولې او لکه یو ته بل ته د کالج سټوډنټان ته به عجز کتنو دغه زما ډیر وخت نه ما په ذهن کې یو کلیک دی چې یاره زه دې لکه دا خلکو خدمت وکم او کومې بس چې څوک راته وایي د بلډ نو اوس خو دا آنلاین ګروپونه دي ذاکر پکې ډېر کار کوي بلډ چین پاکستان والا سره خو خیر هغه خو دا زما خو د 25 سال نه دغه فلم روان دی شریف ګل وایي چې بچي دي سوري بچي مې نشته چونکې واده مې نه دی کړی لا ماشوم مې واده به کوم د خیره څه بیا چې واده وکړم خدای بچي راکول رابع کې بیا به تعداد او شمېره معلومه و د خیره څه کشلو کې پنځه او ټول د مخ دغه سوال کې هغه ده چې کرک پټان وایي واده دی ولې نه کړی یاره د دې شاته خو لکه یو پرسنل غوندې جواب دی نو زما په خیال هغه ډېر پرایویټ دی که نه ظاهره ده چې په ژوند کې داسې معاملات د انسانانو راځي چې ونه کړي یعنې غواړي ونه شي غواړي او ونه شي نو بیا یې زړه مات شي لکه یا سینکو پښتو ور ولاړه شي یا مطلب پنجابي ور ولاړه شي که نه یا هسې غیرت او ننګ او پښتو یا څه کلکه غوندې بس یا هسې نه غواړي لکه اوس ته وایې چې یاره زما د یو خاص مطلب په یو خاص وخت کې تا غوښته ونه شو پر ون وی ادر وی دا بیرې خبرې دي اوس ونه شو نو بس ته وایې چې یاره زه چلو جاوید خان سلامونه وایي وعلیکم سلام جاوید خان الله دې مور پلار ته نیک او صالح لوی کړه چې جومات ته 10 روپۍ راوړې مننه یوسف خان وایي چې سلام خاطر صاحب ستاسو نمبر به میلاو شي دا بل یوسف خان دی دا بل یوسف خان یو خو صافي یوسف خان دی